DS 260 یعنی 280 فرم به ډک میل که یعنی پاسپورت هم جوړ که، نکاح خط هم جوړ که، تذکیره مو اسلام آباد ته یا تاجکستان یا ازبکستان یا قطر نکاح نامه یا نکاح خط هم باید ولري، نکاح جوړ که. سلامونه ونکلی دوستانو، د نننۍ ویډیو موضوع هم د ډي وي لاټري 2026 کال دی. که چېرته تاسو په 2025 کال کې د ډي وي لاټري یعنی ډایورسټي پروګرام کې مو ځان رجستر کړی او نو تاسو حتما اوس نتیجه به تاسو ته راغلی. که چېرته که څوک کامیاب شوی اوسي نو کوم اقدامات باید وکړي. باید وخت مو کړی وای خو دغه پروګرام وخت شروع شوی دی، وخت خلکو ته ایمیلونه یا وخت به خلکو ته خپل نتیجه معلوم شوی چې آیا دا کامیاب شوی دی یا نه دی کامیاب شوی. نو راځئ په دې په اړه وغږیږو چې ته باید کوم کارونه وکړې که چېرته ته پوه شې چې ته کامیاب شوی یا انتخاب شوی. چې کله ته آنلاین په توګه خپله هماغه ډایورسټي پروګرام یا ویب سایټ dvprogram.gov هغې کې که چېرته ته ځان وګورې آنلاین توګه کنفرمیشن نمبر به دې ورکوي. هغې نه وروسته بیا تخلص غواړي، تخلص نه وروسته ستا ډیټ آف برډ یا د پیدایښت تاریخ غواړي. دغه چې ورکوي نو تاسو ته به معلومه شي چې ته انتخاب شوی که نه. چې کله بیا ته هلته ولیکل شو ته انتخاب شوی، هغې نه وروسته به ته DS 260 یعنی 280 فرم به ډک کړې. په دغه فرم ستاسو ټول د ژوند معلومات د ستاسو شخصي معلومات د ژوند په اړه، د تعلیم په اړه، د هر څه معلومات هلته درنه غواړي. هغه ستا که چېرته مجرد او که چېرته فامیلداره د ځان راجستر کړو د ټول فامیل معلومات به د هغې کې ذکر کوي. یعنی ستاسو د بچیانو، ستاسو د ښځې همداسې نور معلومات د هغې د زده کړو، د هغې د فراغت دغه شیانو په اړه. هغې نه وروسته چې دغه ډک ته باید خپله ځان ته نکاح نامه یا نکاح خط هم باید ولري، نکاح جوړ کړي. او که چېرته تاسو بیا تذکیرې کاغذي دي او دغه چې دی په پښتو ژبه دی نو تاسو باید هغه واړوئ انګلیش ته، یعنی انګلیسي ته باید تبدیل کړئ. اوس فعلا خو فکر نه کوم څوک کاغذي تذکیره ولري، ټول الکترونیک تذکیره لري. دا ټول تاسو چې کله تکمیل که یعنی پاسپورت هم جوړ که، نکاح خط هم جوړ که، تذکیره مو جوړ شوه او DS فرم سره باید دا ټول یو ځای ولیږئ. چې کله مو ولیږه هغوی نه بیرته تا ته دغه درته درکوي، احوال درته درکوي چې ته منتظر پاتې شئ. ستا اسناد موږ ته ورسېده، دې نه وروسته موږ پروسس کوو. چې کله پروسس شو نو هغه تکمیل شو، هغه چې کله کمپلیټ شو نو تا ته به هغوی انټرویو ډیټ درته درکوي. چې کله انټرویو ډیټ یې درته درکړه نو کولی شي چې هغه انټرویو سکیجول ته چې چېرته غواړې، په کوم هیواد کې غواړې. فعلا ځکه چې افغانستان کې قونسلګرۍ فعال نشته دی نو ته باید یا اسلام آباد ته یا تاجکستان یا ازبکستان یا قطر یا کوم بل هیواد هندوستان دغه هیوادونو کې د امریکا فعال سفارتونه شته دي. کولی شي چې دغه هلته ته انټرویو ته لاړ شي او بعد د انټرویو نه هغوی درته میډیکل درته درکوي، یعنی میډیکل اگزام درته درکوي. هغو کې ستا دپاره واکسینونه کوي، ستا معاینات کوي. دغه ټول چې وشو هغې نه وروسته ستا ویزه ایشو کېږي. چې ویزه ایشو شو نو بیا د هغې نه ته کولی شي چې بیا ټکټ واخلې او خپل هغه د خوښې ځای ته لاړ شي. بعضې جزیات دي په DS 280 کې که چېرته ته بیا څوک نه پېژنې، ته به یو کس یو ځای یو څوک باید په امریکا کې وپېژنې چې د هغې ادرس په 280 فرم کې ورکړي. په دغې طریقه ستا کار بیا زر کېږي، ځکه چې دلته ستاسو د کور پیدا کولو کې هغه هم در سره کومک کوي، همداسې د نور شیانو کې هغه کولی شي بیا در سره کومک وکړي. او که چېرته بیا ته څوک نه پېژنې هغوی بیا نو ګرځي داسې یو ایالات که ښار درته پیدا کوي چې مثال هغوی وکولی شي چې هلته تا ته خدمات ترسره کړي. نو دغه معلومات دی، عمومي معلومات دی. نو بیا که چېرته بیا تاسو جزئي معلومات غواړئ څه به وکړئ، کوم ځای ته وکړئ، نو تاسو کولی شئ چې که چېرته په افغانستان کې اوسېږي هغوی هلته انټرنیټ کلبونه شته دي، هلته کسان شته دي چې د دې په ډکولو هم پوهېږي، د دې په ترتیبولو هم پوهېږي، د دې په راهنمایي هم پوهېږي. کولی شي چې بیا هلته تشریف ویسي، هغوی هم تا سره دغې په برخه کې دغه وکړي، همکاري وکړي. نو بله خبره دا دی چې کله مو دا ډکوو، دا DS مو ډکوو نو دا په دقیق شکل ډکوي. ځکه که چېرته تاسو میس ډاکومنټ لیږئ نو هلته بیا دا بیرته هغه اسناد تا ته لیږي او تا ته وایي چې دغه اسناد دې کم دی، نو دغه کې پروسس ډېر ځنډنی کېږي. نو دغې د خاطره ما درته وویل چې ټول اسناد دې اول ښه تکمیل کړه، ښه پوره یې کړه. چې کله ښه تکمیل شو هغې نه وروسته یو ځای
ټول یو ځای ولېږه چې په دغسې حالت کې بیا وخت ډېر کم نیسي. څومره چې زر ته اسناد دیو ته ولېږي هغومره زر ستا د ګټلو چانس زیات دی. په دا معنا نه دی که چېرته ته په ډي وي لاټري کې ته کامیاب شو نو دغه بس اولی او آخري کار دی دا دی دغه دی کامیاب شو ته حتما راوړي. نه، ته باید خپل اسناد په جمعولو کې باید زر تادیه وکړې تر څو چې دیو هغومره دغه چې دیو په نوبت باندې شته دي ویزاګانې شته دي نو تا ته زر هغه نوبت ورسیږي. ځکه چې د چا اسناد چې تکمیل شي او په وخت ورته حاضر شي هغې کار زر کیږي. نو کولی شي چې دغه ویډیو د نورو دوستانو فامیل غړو سره شریک کړي. څوک چې په ډي وي لاټري کې کامیاب شوي دغه ویډیو ورسره شریک کړي. او بله خبره دا ده که چېرته بیا هم نه پوهېږئ په کومه برخه کې کولی شي چې کمنټ وکړئ او زه کولی شم چې هغې برخه کې مکمل معلومات درته درکړم. بیا هم په خدای مو سپارم. ژوندي اوسئ. الله مو حافظ. سلام علیکم.